یو بزرگ بل ته تپوس وکړ وی ته چې مونځ کې نو څنګه مونځ کې هغه ورته زه چې کله مونځ کومه نو داسې مونځ کومه چې راشم چارده مکم په ښکلي طریقه سنت طریقې سره چارده مکم بیا راشم او چې کوم ځای کې مونځ کوم هلته لږ شان کښېنم هلته لږ شان کښېنم چې زما د بدن په ټولو حصو کې قرارې راشي بیا ودرېږم او چې کله الله اکبر کوم د دې نه مخکې مې تصور دی سوچ مې دی فکر مې دی چې جنت زما ښي اړخ ته دی ښي اړخ ته مې جنت دی دوزخ مې ګس اړخ ته دی خپه مې په پل صراط باندې ده خپه مې په پل صراط باندې ده د مرګ فرشته مې په سر ولاړه ده جنت ښي اړخ ته دوزخ ګس اړخ ته خپه مې په پل صراط ته د مرګ فرشته مې په سر ولاړه ده او زه دا ګڼم چې دا زما د زندګۍ اخیری مونځ دی اس پته نه لګي بل مانځه له پاتې کېږم که نه دا زما د زندګۍ اخیری مونځ دی بیا چې کله الله اکبر کومه نو دا تصور مې وي چې الله د هر څه نه لوی دی د الله عظمت د الله لویوالی هغه زما په ذهن کې وي الله ډېر لوی دی الله د ډېر لوی عظمت مالک دی مونځ کومه بیا الله اکبر او چې کله الله اکبر وکم نو بیا سبحانک اللهم چې کوم ټکی ویم د هغې په معنا سوچ کوم سبحانک اللهم الله ته د هر عیب نه پاک وبحمدک خدای ټول تعریفونه صفتونه تا دپاره وتبارک اسمک خدای ستا نوم ډېر مبارک دی وتعالی جدک الله ستا شان ډېر اوچت دی ولا اله غیرک یا الله تا نه بغیر بل څوک د عبادت په یو ټکي باندې سوچ کوم په معنا سوچ کوم بیا دقه رنګې الحمد بیا رکوع بیا سجده او چې کله مونځ نه سلام واړم نو بیا په دوو حالاتو کې ما اس پته نه لګي زما د ګناهونو د وجې نه دا مونځ زما ردي شوي ني د خپلو ګناهونو د وجې نه د دې مونځ د ردي کېدو په یاره کې او د الله د رحمت په بنیاد د دې مونځ د قبلېدو په تمه یم په دې حالت کې زه مونځ کوم وی اسانه وخته شو چې داسې مونځ کې دا کم انداز چې د مونځ تا یاد که دا څومره وخت شو وی الحمدلله 13 کالو نه داسې مونځ کوم 13 کالو نه داسې مونځ کوم بل بزرګ په ژړا شو وی ما ته خو یو مونځ هم داسې نه دی نصیب شوی زما عزتمندو مونږ عبادت ته الله څنګه کوو مونږ الله له به څه جواب ورکوو مونږ چې الله رانه تپوس کړي بنده ما له دې څه راوړي دي